سلامونه نیکی هیلې او احترامات ملګرو. څنګه چې تاسو ته پته ده پرون عدالت سپریم کورټ اف پاکستان چې کوم دی نو مجید اچکزی بری که په هغه کیس کې په کوم کیس کې چې د یو پولیس والا په ګاډي وهلی و او هغه په شهادت رسولی و په حق یې رسولی یا د هغه قتل یې کړی. په لنډو ټکو کې دا چې دې ته شهادت رنګونه نشي ورکولی، مقدس رنګونه نشي ورکولی، دا سیده قتل دی د یو شهري قتل دی، د یو د ریاست د یو نوکر قتل دی، د ریاست د یو علامت قتل دی. او ټولې دنیا په ویډیو کې وکاته په فوټیجز کې چې په ټریفک باندې ولاړ دی، په سړک د پاسه ولاړ دی او د یو طاقتور کس مجید اچکزی ګاډی راځي او هغه سپایي د هغه ژوند نه صرف د یو کس ژوند بلکې د هغه سره ظاهره خبره ده د هغه تعلق د بلوچستان د یو محرومې سیمې سره دی او بیا د پولیس ملازمت کول. نو ښکاره خبره ده د هغه شاته ټول خاندان لس اته کسه چې دي د هغې ژوند متاثره شو، د هغې ژوند تباه او برباد شو. په لنډو ټکو کې دا نو ما په یو ځای کې کاته په ټویټر باندې چا غالبا سرمد سلطان لیکلي وو چې که دلته غریب د غریب خلاف مقدمه وکړي نو مقدمه نه پاتې کېږي، دلته که غریب د طاقتور خلاف مقدمه وکړي نو غریب نه پاتې کېږي، یعنې غریب به د منځه ځي. او دلته چې کله طاقتور د طاقتور خلاف مقدمه کوي نو بیا عدالت نه پاتې کېږي. او دغه بیا موږ په داسې کیسونو کې نو کله چې د یو طاقتور خلاف مقدمه نو یا خو مقدمه نه پاتې کېږي او یا عدالت نه پاتې کېږي. دا د لاندې نه والا د باندې پورې، یعنی د عام سیول کیسونو نه د کریمینل کیسونو نه راواخله د سیاسي کیسونو پورې زموږ د عدالتونو دغه رویه ده. په پرونۍ فیصله باندې چې کومه راغلې ده نو نه صرف په سوشل میډیا باندې ردي عملو بلکې په چوکونو کې په سړکونو کې د لارو په غاړه باندې خلک د عدالتي نظام نه مایوسه شوی دی. خو په دې باندې تبصره کول بیا هغه د باچا خان خبره چې که دلته د جرنیل خلاف خبره کوي نو غدار کېږي، دلته که د مولا خلاف خبره کوي نو کافر کېږي، او دلته که د عدالت خلاف خبره کوي نو د توهین عدالت مقدمه در باندې جوړیږي. بهرحال د ټول سینیریو کې د ټول صورتحال کې چې موږ خپل ژوند ته ګورو بیا د غریب ژوند ته ګورو نو د بټخیلې دغه ماشوم خبره چې غریب تباه دی دا په حقیقي سینس کې دا چې په دې وطن کې کاغه نظام انصاف دی، کاغه زموږ د ایگزیکټیو نظام دی، که زموږ اډمنسټریشن دی، که زموږ د سیاست نظام دی، که زموږ د پارلمان نظام دی، په دې ټولو کې د غریب دپاره لاره بنده ده او دا ټول د غریب د قتل باعث ګرځي، دا ټول د غریب د تباهۍ او د بربادۍ باعث ګرځي. نو په دغه مقدمه خو موږ څه ویلی هم نشو، خو دومره ده چې زړه بلاس په ټکو کې ویستی شو. که د مذمت نه موږ بیا سترګې پټو، مذمت هم کم از کم نه کوو. حدیث شریف دی چې د یو ګناه د یو ظلم زه مفهوم بیانوم، صحیح حدیث په مات نه راځي، د هغې د ودرولو د یو مسلمان د ادنا مسلمان شان دا دی چې کم از کم که په لاس څه نشي کولی، په خوله څه نشي کولی نو په اړه کې دې ورته بد وي. نو د هغه ادنا مسلمانۍ نه لږ راتېرېږو، کم از کم چې په خوله مذمت وکړو، په خوله ورته بد ووایو او د خپلو چارواکو نه، د خپل سیاسي خلکو نه، د خپلو مشرانو نه په جار دا غوښتنه وکړو چې د دې نظام د بدلولو دپاره دوی زموږ مشران دي، د خپلو پوهانو نه غوښتنه وکړو چې د دې نظام د بدلولو دپاره د دې سیاسي نظام، د دې معاشي نظام او په سر کې د دې عدالتي نظام د بدلولو دپاره دوی مخکې شي او موږ ورپسې شو. که چېرته راتلونکي نسلونه به باد شي نو د لنډ وخت دپاره حاضر شوم، ستاسو ټولو د کور وداني چې وخت مو راکړه، د ماتو ګډو خبرو دپاره بخښنه غواړم.